لاندې به ورشوه سو وبې ګورو چې څنګه دي هندوانې. مننه خیر لږ سپیکر کوم خپل سیرلی څونه ښایسته خوند کوي ښه ښایسته مسجد ماشاءالله وارې څنګه غورځېدلی وه معلمو په دې سیمانو کې بند شي ځای چې هلته یي ډېر غټ ځای دا پل د ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو رالو د کونړ د سیند پر غاړه د هندوانې خرڅېږي. دا خپله د کونړ هندوانې ډېرې مشهوره دي. نو بیا د سیند په اوبو کې میشي یا هلته لاندې خرڅېږي هلته ایښي دیوال ته. نو دا ډېرې مشهوره دي. دا اوس شپو کې میله هم ډېر ورته راځي. نو ما وغوښتله چې د دې موږ هم یو هندوانه نوشیجان کړو او دغه د هندوانې خوړلو اکسپیرینس هم ستاسو سره شریک کړو. نو د دې ولاګ درته جوړومه تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. دا هغې د هندوانو ځای ده د سیند پر غاړه. واه 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 څونه ښایسته وه ټوله شپه باران. لاندې به ورشوه سو وبې ګورو چې څنګه دي هندوانې. ماشاءالله څونه ښه ځای دی. لاندې به ورته کښېنو. ته مې هندوانې ایښي دي. د ډاکټر صاحب هندوانه خورې؟ بالکل ختمه خوږې سرې هندوانې هغه ستا شات هم پرتې دي. دا به ګرمې وي. دې خو ګرمي زیاته ده دلته به د مازدیګرې شپه وکړه منځ یې دغسې پاتې شو. منځ یې مهم دی د هندوانې ماشاءالله. ډېره مننه خیر اوسې. راکه داسې بیا وخوره. ماشاءالله اصل د اصل څونه ښایسته خوندوره رنګ یې وګورئ ډېر ښایسته خوند کوي ماشاءالله. نو موږ به د هندوانه نوشیجان کړو بیا انشاءالله خبرې کوو. هندوانه مو نوشیجان کړه الحمدلله بیخي ښایسته خوند یې وکړ. نو ځو اوس مخته یو څه غواړو چې یو بل ځای ته ولاړ سو د دې دورې غرمه تېره کړو د غرمې دیګ وکړو. نو تاسو را سره پاتې سئ. وزې څه لږ سپیکر کوم خپل سیرلی ورک ده. مخصن چې باران تېر دلته ګوره اوبه راغلي دي ماشاءالله. ته وګورئ موسم ته څونه ښایسته خوند کوي. دا لاره کړلې ده شګل ته. نو اوس موږ روان یو اسمار ته د خیره سره. اول ځو اسمار ته نو بیا به وروسته انشاءالله خبرې کوو چې چیرې ځو. دا ولاګونه ډېر نه غټومه ځکه چې یو ولاګ سي نو بیا هم پر تاسو غمیږي او هم پر موږ یې دا ایډیټ غمیږي.
1,45,000 دقیقې نو لنډ لنډ 8 دقیقې بلاګونه به کوو د سیریز پر سیریز باندې اپیسوډ به وي نو تاسو یې صرف را سره تعقیبوئ او کمنټونه راکوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ پر لارې چې کوم ښایسته ځای ووینو نو کوشش کوو چې موږ هم خوند ورباندې واخلو او په تاسو یې هم ووینو دا لاندې پل خو وینئ چې څونه ښایسته پل ده ښایستې اوبه بهیږي نو دلته ورته ودرېدو یو ګړی لاندې ورشوه کېږو چې د لاندې څخه څنګه خوند کوي ته ودرې تر ټولو له مخه بیا څه وکړو یوارې لاره بیا پیدا کړو بیا به لاندې ورشوه سو ماشاءالله څونه ښه ځای دی دا یو ښه ښایسته مسجد ته ده اوس راځئ چې لاندې ورشوه سو سوکا سوکا په احتیاط راځئ و ماشاءالله شوه کېږو لاندې کرار کرار ښه په احتیاط ځکه چې تېر واري هم زه راغلی وم والله ډېر سخت ټک مې وخوړی هغه کلیپ بیا د دې واري انشاءالله په ویډیوګانو کې یو ځای درته ږدمه چې زه تېر واري څنګه غورځېدلی وم ډېر خطرناکه ځای دی پام کوئ چې کالي مالي مو په دې سیمانو کې بند نه شي بسم الله الرحمن الرحیم دا ځایونه ډېر احتیاط غواړي او ښه ښایسته چې شي غواړي بوټونه غواړي چې ښه دونه لکه ټایرونه پرې ولري دا څونه ښوی ځای نه شو ډاکټر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم کرار کرار شوه کېږه کرار کرار داسې زه تېر وارې راغلی وم ما هم دغونه جنداري کوله دا د الحمدلله ډېر ښه په خیر سره راشوه سوم د کیمره کې معلومیږي نه منګر ځای چې هلته یي ډېر غټ ځای دا پل د څونه غټ کیبلان یې ورکړي دي پر دې به فکر کوم موټر هم تېرېږي ماشاءالله ماشاءالله اوه دا پل ټوله شوري دغه د پل ته راورسېدم دا پل چې زه پر ګرځم ټوله شوري دا چې یو دروند بار موټر ورباندې راشي څونه به شوري څونه ښه خوند کوي هسې یخ هوا کوي دا اوبه ماشاءالله ډېر خوندور خوند کوي ډېر خوندور سفر ده د کونړ د دې وارې نو خدای دې وکړي چې ستاسو هم خوښ شي دا د کونړ سیریز او چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ چینل مې سپورټ کړئ ځو بېرته زه له خیره سره ځکه را باندې ناوخته ده یو ځو د غرمې ټیم ته یو ځای به غرمه تېروو انشاءالله نو دغه ساحه مې هم در باندې ولیدله مخته نور هم ډېر ښایسته ښایسته ځایونه شته یو کوچنی شاټ بیا در باندې وینو د خیره سره چې هم پر تاسو باندې ونغمیږي هم پر موږ د غره ته ختل یو مشکل د غره ته شوه کېدل یو مشکل او ختل بل مشکل بسم الله الرحمن الرحیم ښه په احتیاط وخېځه ډاکټر صاحب یو 2 دقیقې دې ناوخته شي دې پسې به لاس نیسو ډاکټر صاحب وایي غره ته ختل زما شوق ده ولا به دا موبایل په جیب کې واچوم او وبه خېږم